بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې په درس کې د اتومي تیوري پراختیا اړوند یو بل درس د بور اتومي تیوري په نوم وایو. د اتوم د جوړښت په اړه باندې مختلفو عالمانو خپل نظریات وړاندې کړي دي، لکه دیموکریت چې د اتوم کلمه د لومړي ځل لپاره رامنځته کړې، همدارنګه امپیریکل او جان دالتن هم د اتوم په اړه باندې مختلف نظریات وړاندې کړي. بور د اتوم د جوړښت په اړه وویل چې الکترونونه د هستې په شاوخوا په ټاکلو مدارونو کې څرخي. همدارنګه لکه وړاندې له بور نه چې د ټولو لپاره سوال و چې آیا الکترون د خپل حرکت لپاره انرژي ته اړتیا لري که نه لري، آیا انرژي له ځانه خپروي که نه خپروي. نو نایلز بور وویل چې کله چې الکترونونه په ټاکلي مدار کې حرکت کوي نو له ځانه څخه انرژي نه خپروي، او همدارنګه بور ویل کله چې الکترونونه له خارج څخه انرژي واخلي نو لوړ مدار ته ځي، یعنی کله چې انرژي له بیرون څخه جذب کړي نو لوړ مدار ته ځي، او کله چې له لوړ مدار څخه بیرته ټیټ مدار ته راځي نو نوموړي جذب کړي انرژي به بیرته ازادوي. همدارنګه نایلز بور ویل هر څومره چې الکترون یا مدار له هستې څخه لرې وي په همغه کچه یې انرژي هم زیاته وي، یعنی هستې ته نږدې مدارونه ټیټه انرژي لري او له هستې څخه لرې مدارونه لوړه انرژي لري. او همدارنګه نایلز بور ویل چې د دوو مدارونو ترمنځ د انرژي توپیر د اچ ضرب نیو په اندازه دی، یعنی که چېرته د لوړ مدار له انرژي څخه د ټیټ مدار انرژي تفریق شي نو د نوموړو دوو مدارونو ترمنځ د انرژي توپیر لاسته راځي، چې نوموړی توپیر په اچ ضرب د نیو سره هم ښودل کېږي. اچ د پلانک ثابت او نیو فریکونسي ده. نو دوی ویل چې د دوو مدارونو ترمنځ د انرژي توپیر د اچ ضرب د نیو په واسطه محاسبه کېږي. او بل یې وویل چې الکترونونه ټاکلی زاویوي مومنټم لري یا ټاکلی دوراني مومنټم یا زاویوي سرعت لري. د الکترون دوراني مومنټم ته هغه د ام وی آر نوم ورکړ. ام وی د اجسامو مومنټم دی، خو څرنګه چې الکترون دوراني حرکت لري نو شعاع هم یا د شعاع ذکر کول هم اړین دي چې باید معلوم شي. د الکترون د دوراني مومنټم قیمت NH تقسیم په 2 پای دی، دا قیمت دی. نو که چېرته موږ تاسې د پی په عوض خپل قیمت وضع کړو نو ام وی آر مساوي کېږي NH تقسیم په 2 پای. دا د الکترون دوراني مومنټم دی. بل په دې پسې د الکترون د سرعت او د اتومي شعاع محاسبه کول دي. نایلز بور ویل چې په عادي حالت کې الکترونونه کله چې د هستې په شاوخوا حرکت کوي نو په دې باندې 2 قوې تاثیر لري، چې یوه له مرکز څخه د تیښتې قوه ده او بله مرکز ته د جذب قوه ده یا د هستې د جذب قوه ده. د فرار قوه یا د تیښتې قوه د الکترون مجبوروي تر څو وتښتي. د دې قیمت د اف یو مساوي کېږي ام وی مربع تقسیم په آر، او د الکترون د هستې د جذب قوه چې الکترون ورته جذبېږي نوموړې قوه اف 2 مساوي کېږي کا زد ای مربع تقسیم په آر مربع ده. نایلز بور ویل چې په عادي حالت کې نوموړې دواړې قوې یو له بل سره مساوي وي، یعنی اف 1 له اف 2 سره مساوي وي، یعنی کله چې الکترون
په عادي حالت کې د اتوم په شاوخوا څرخیږي نو د تیښتې قوه د هستې د جذب له قوې سره برابره وي. نو کله چې په پورته دوو معادلو کې د مساواتونو چپ طرفونه یو له بله سره مساوي شي نو ښي طرفونه یا قیمتونه یې هم یو له بله سره مساوي کېږي په همدې قسم. یعنې د F1 په ځای مو MV مربع تقسیم په R ولیکل او د F2 په ځای مو KZD مربع تقسیم په R ولیکل. اوس د ثبوت لپاره د مساوات دواړو طرفونو ته R مربع ورضربوو. کله چې R مربع ورضرب کړو نو دغه ته یو R له دې یو R سره اختصاریږي، یو R پاتې کېږي او همدغه R مربع له R مربع سره مکمل اختصاریږي. بالاخره دغه شکل یا دغه جوړښت لاسته راځي. اوس په دې فرمول کې که وکتل شي R نظر V مربع ته اسانه لاسته راوړل کېږي نو موږ تاسو د مساوات دواړه طرفونه د R په ضریب یعنی MV مربع باندې ویشو. کله چې د R په ضریب یعنی MV مربع باندې دواړه طرفونه وویشو نو د R مربع د R ضریب په مخرج کې اختصاریږي او د مساوات ښي طرف ته KZD مربع په MV مربع باندې پاتې کېږي. دغه یوه معادله ده، دې ته د الکترون د سرعت او اتمي شعاع ترمنځ رابطه وایي. د دغې رابطې له مخې د الکترون سرعت له اتمي شعاع سره معکوس اړیکه لري، یعنی هر څومره چې شعاع زیاتیږي په همغه اندازه د الکترون سرعت کمیږي. همدارنګه راځو د الکترون د دوراني مومنټم له معادلې څخه استفاده کوو، یعنی په دې معادله کې د R په عوض باندې د هغه خپل قیمت وضع کوو. نو د الکترون دوراني مومنټم MV دا د پخپله مو ولیکل او د R په عوض مو دغه قیمت ولیکل KZD مربع تقسیم په MV مربع مساوي NH تقسیم په 2 پای مو دا پخپله ولیکل. نو دا چې ساده کوو M له M سره اختصاریږي، یوه V له یوې V سره اختصاریږي، یوه V پاتې کېږي او د سرعت KZD مربع پخپله مکمل پاتې کېږي او د مساوات ښي طرف کې هیڅ تغیرات نه ایجادیږي، یعنی NH تقسیم په 2 پای مکمل پاتې کېږي. اوس د بعدي ثبوت لپاره دا تناسب طرفین وسطین کوو. کله چې طرفین وسطین کو نو V په NH کې ضربیږي دا ده او KZD مربع په 2 پای کې ضربیږي دا ده. نو اوس موږ تاسو د ثبوت لپاره د مساوات دواړه لوري د V په ضریب یعنی په NH باندې ویشو. کله چې په NH باندې وویشو نو د مساوات چپ طرف ته یوازې V پاتې کېږي او د مساوات ښي طرف ته KZE مربع ضرب 2 پای تقسیم په NH باندې پاتې کېږي مکمل. دا د الکترون د سرعت رابطه ده، مګر که چېرته تاسو په دې فرمول باندې سوالونه حل کول وغواړئ نو دا به نسبتا ستونزمن وي، ځکه په دې معادله کې K ثابت ده خپل قیمت لري، Z ثابت ده د هستې چارج خپل قیمت لري، E د الکترون چارج دا هم ثابت ده خپل قیمت لري، 2 هم ثابت دي، پای هم ثابت ده، H د پلانک ثابت ده او N اصلي کوانتم نمبر ده چې ثابت قیمت نه لري، یعنی متحول قیمتونه لري. نو اوس کله چې موږ تاسې دغه ټولو ثابتونو قیمتونه وضع کوو او جمع ضرب تقسیم طاقت عملي ورباندې اجرا کوو نو دا نسبتا زیات وخت نیسي او زیات وخت ته اړتیا لري. نو د دې لپاره ښه دا ده چې متحول را جلا کړو، یعنی N د دې ټول کسر څخه څنګه چې N په مخرج کې ده دلته یې هم په مخرج کې لیکو، نو N چې ثابت نه ده دا مو را جلا کړل، دا نورو ټولو ثابتونو په عوض که د هغوی خپل قیمتونه ولیکل شي بالاخره 2.18 ضرب لس په توان د 8 سانتي متر پر سکند لاسته راځي. دغه فرمول د الکترون د سرعت اندازه کولو لپاره نهایي فرمول دی. که چیرته په یو سوال کې ذکر شي چې تاسو د هایدروجن اتوم په لومړي مدار کې د الکترون سرعت محاسبه کړئ نو نور فرمول کې هیڅ تغیرات نه راځي، فقط د N په ځای به یو ولیکو، یو چې په یو تقسیم شي یو کېږي، یو چې 2.13 ته ورضرب کو همغه عادت کېږي
ضرب لس په توان د 8 سانتي متر په سکند. نو ویل کېږي چې د هایدروجن اتوم په لومړي مدار کې د الکترون سرعت 2.81 ضرب لس په توان د 8 سانتي متر پر سکند دی. همدارنګه د دویم مدار لپاره د هایدروجن اتوم د دویم مدار لپاره که مو د الکترون سرعت محاسبه کول نو دلته به د n په ځای 2 لیکو، دریم مدار لپاره به 3 لیکو، د څلورم مدار لپاره به 4 لیکو. مګر دغه افاده له هایدروجن پرته د نورو اتومونو لپاره صدق کوي، خو یو څه بدلونونه باید پکې ایجاد شي، ځکه د هایدروجن لپاره د هستې چارج دا چې کوم قیمت موږ وضع کړی دا فقط د هایدروجن لپاره. نو د نورو اتومونو لپاره کله چې موږ دغه ثابت قیمت جوړوو نو دا له دې سره تغییر پیدا کوي، یعنی زاید د نورو عناصرو لپاره مشخص ضرایب خپلوي. د نوموړو ضرایبو په تغییر سره همدغه ثابت قیمت هم تغییر کیږي. نو یاده دې وي چې همدغه 2.13 ضرب لس په طاقت د 8 سانتي متر پر سکند دغه قیمت یوازې د هایدروجن لپاره دی. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وخت ولرئ.